بسم الله الرحمن الرحیم. اوس مثلا اول د یوې هغه پلان جوړوو، مثلا د یو ودانۍ پلان جوړوو په افقي هغه کې سطحه کې. د دې لپاره موږ اول د دې عمومي مثلا لاس په 9 متر کېدو دغه رسموو. دلته په 4 مترو کې هغه لري، بل ګډر لري. کچېرې مثلا دلته نور پایې یا ګډرونه وي، مونږ کړای شو چې دغه د نوډ کپي په واسطه دغه یا د دې ګډر کپي کوو. څه شوه دا ګډر مثلا کپي کوو، کافي پیست د ایکس محور دی مثلا 1.5 متره یا تشناب یا نور هغه یا نظر پلان ته مختلف شکلونه کې جوړوای شو. دلته مثلا یو پرې ګډر ورکوو په دې برخه کې admit beam تاسو دلته کړای شي فاصله ورکړي. که چېرې دا مونږ وګورو دا فاصله مثلا څومره ده چې مونږ ته معلوم شي چې په منځ نقطه نه راشي، یو دا کلوز کوو. کړای شي دې ته اوس 2 متره ورکړو چې په منځ نقطه نه راشي. نخستان څه شو ښه طبیعت ترې مو کوو. ښه اوس مثلا د دې مختلف منزلونه لري. څه شوه د دې لپاره چې موږ دې ته د منزلونو شمېر غوږو مثلا یا لوندې برخه کې تعداد برخه کې لوندې د تعداد د کرسي لول نه لوندې 2 متره د تعداد جوړول سطحې پورې هغه لري. کړای شو لوندې خو ته ترانسلیشن ریپیټ پوسټه دی وای محور نه یو سټپ منفي مثلا 2 متره او لینک دی هم د ګډرونو ترمنځ د پای هم جوړ شي. اوکې صحیح شو. او بیا کړای شو دغه ګډرونه چې کو د تعداد لول کې چې کو ډیلیټ کو. اوس پورته خو ته مثلا څو منزله وی هغه کړای شو دلته تکرار کو 3 منزله مثلا 3.10 متره او دی وای محور او لینک دی هم وي. اوکې صحیح شو. اوس په دې لپاره چې موږ اوس په دویمه مرحله کې اوله مرحله کې موږ د دې جیومټري جوړه کړه. جیومټري نه وروسته موږ غواړو چې جنرال ته راشو. په جنرال کې اول د دې لپاره چې کو مقطع انتخابوو
مقطع انتخابو مثلا دوه درې ډوله مقطع دي لپاره ریکټنګولر مقطع انتخابو 0.50 په 0.25 کې او بل مثلا 0.10 په 25 کې او بل مثلا د په یو د لپاره 0.25 په 25 کې ښه اوس دا په مختلفو هغه باندې شي کوو اپلای کوو دې لپاره مونږ کړای شو چې اول هغه چې ګډرونه چې یو مونږ دلته پرې ګډر جوړ کړی شو هغه ټول اساسي ګډرونه د لپاره کوم هغه کو دا په اپلای کوو دا مقطع 0.50 په 25 کې نه ارتفاع 50 او یوازې هغه پرې ګډرونه چې دی هغه بل مونږ شي کوو د نور هغه دغه مقطع انتخابو نو اوس مثلا مونږ چیرې وغواړو چې دغه ټول دغه اپلای شي نو اسونه طریقې دا چې سلیکټ په طریقې شي کو ایکس او وای ته خو د دې لپاره چې پاري ګډر نشي کې انتخاب هغه نه لور نشي موږ مثلا دا سلیکټ کوو او دغه بل هم سلیکټ کوو کنټرول اوس کچېری وکسو دغه ټول به اخیری منزل پورې شي سلیکټ شوی وي کله چې دا سلیکټ کړو موږ یایو چې یوازې د دې خلاف چې کوم عنصر دی مثلا چې د کوم موږ سلیکټ کړی دی څه شو د دې نه د نور د سلیکټ شي موږ یوازې هغه ګډرونه اساسي ګډرونه خري پرې دلته موږ نه غواړو چې په هغه باندې د مقطع اپلای کو نو اوس څو سلیکټ by inverse beam selection صحیح شو اوس چې د کوم سلیکټ کړي و نه شو سلیکټ او د دې خلاف د نور شي شو سلیکټ شو ښه اوس د دې پر بل طریقه بیا هم کو اوس یوازې دغه شی مونږ ته وخی چې سلیکټ شوی دی صحیح شو هغه څو ګډرونه چې بری دی هغه مونږ ته بیا په دې صفحه کې نه کوي صحیح شو اوس په اسانۍ سره مونږ کړای شو چې موازی ایکس ته انتخاب کو په دې شکل کې صحیح شو یا د دې کرسر په واسطه کنټرول نسو نه اوس په یو نه تبیږي کنه اوس دا غنه خلیمه د شکل د شکل ته وروړو اوس مې د دې پر بیا چې کړو خلی دا ګډر نه انتخاب کړو خلی ایکس او زد ته موازی په یې بیا پوت شوې خو هغه ګډرونه چې موږ پری و نه شته دلته اوسه پر صحیح شو او په دې باندې چې کوو سلیکټډ بیم باندې ساين کوو صحیح شو دوام دغه چې د موازی ایکس ده بیرته چې هول سټرکچر ته وکړي کوم بیمونه وصل ته نه وکړي اوس موږ ته چې کې بیرته وکړي هغه کوم ګډرونه چې مقطع نه اپلای کړي که اوس موازی وای ته په ځکه ټول وای ته دي کچېره موږ وګورو چې په دې څو منځلو د ته مقطع به د په زیات ځان ته مقطع ورکړه هغه بیا دغه ځان ته سلیکټ کوي شو هغه د نور منځلونو ځان ته سلیکټ کوي شو اوس مثلا ټول باندې یو مقطع کوو سلیکټ موازی وای ته شو او په دې باندې دا ټول مقطع سلیکټ به باندې اپلای شي اوس دا مقطع پروت شو چې په هغه ګډرونه نه چې موږ هغه مقطع نه د اپلای کړی غوډه پر بل طریقې نه کوو غلو هغه د موږ ته انتخاب کی چې غې د پورا غنه د انتخاب شوی مثلا غې باندې مقطع نه د اپلای شوی دا دلته هوستول شوی دې پورا پراپرټي بٹن ورکړو سلیکټ by specification ترڅو دلته یو بټ هغه نه کمانډ چې پراپرټي نه مونږ ته انتخاب کړي دا خو هغه چې مونږ په اپلای کړی د څه شو نه میسینګ پراپرټي په نوم د یو ملت داخلي تکوس select by missing property ده صحیح شو اوس هغه ګډرونه موږ تکسلر شو چې موږ مقطع نه دافع کړی په غیر کوم مقطع کوو دا مقطع پلی کوو صحیح شو
اوس که چیرې مثلا دغه یو پلان مونږ انتخاب کړو د یو پلان سلیکټ دغه اوس دا ګډر چې پایي و دې ته پوره دویمه مقطع ده او د بل لپاره شي ده اوله مقطع ده هول سټرکچر دې نه وروسته مونږ شي کو مثلا په دې مرحله کې مونږ دغه پری ګډرونه چې مونږ جوړ کړی دي سي ده هغه ګډرونه کړای شو په پلان کې سلیکټ کو هغه ګډرونه موږ سلیکټ کوو سمپلی سپورټیو بیم باندې بدلوو ځکه چې هغه موږ سخت په یو ګډر په بل ګډر باندې اتکا لري په پایا باندې نه لري هغه لپاره موږ راځو بیم سٹارټ پوینټ کې دي چې ریلی شي کوم مومنت دی ریلی شي ام زد صحیح شو او چې کوو اټ کلیک کوو دوام بیا هم دې باندې کلیک کوو اینډ پوینټ کې د هم شي ام زد مومنت ریلی شي ازود شي اټ دا باید اوس په دې باندې اساین کو صحیح شو په دې ګډر باندې اساین او ام زد په اینډ پوینټ کې اساین کچېر اوس دلته مونږ وکسو دا ټول ګډرونه په دې دوه برخو کې شي شو ازود شو ان سمپلی سپورټ شو په دې نور ګډر باندې په دې ډول د نور دوه ګډرونه دا یو بل ګډر دا هم په دې ډول کړای شو چې دا ګډر انتخاب کو سٹارټ پوینټ کې د ام زد شي ازود شي او بیا هم په اینډ پوینټ کې دا په دې باندې اپلای کوو اساین بیا دا صحیح شو یعنی موږ چې دغه سپیسیفیکیشن کې کوم نقطې موږ کوم ګډرونه زودو یا په دې کې نور تغیرات ورولو کوم نقطې پری کوو د نوٹ کې مثلا تغیرات ورولو دغه ټول کلای شو چې موږ ریجیډي کو دغه کوم نقطې اوس موږ د ټول دوه نقطو ترما د دوه ګډرونو یا په یو ترمنځ وټی چې دي سخت دي کچیر موږ غواړو چې پین شکل ته وړو بیا کلای شو دغه نوٹ په دې باندې اپلای کوو یا ګډرونه ازود کو کوم مومنټونه یا کوم کوو په یو طرف ازود کو په دې سپیسیفیکیشن کې دغه تغیرات موږ وروستای شو موږ چې دې موږ هم ګټه اخیستلی شو دریم قدم کې سپورټ ته رسو سپورټ د ودانۍ د پوره عموما د تعداد برخه کې ټول شي د پیک سپورټ دی او دغه سلیکټ کوو او په ټولو په تعداد لیول کې په ټولو نقطو باندې شي کوو اپلای کوو اساین په دریم قدم کې موږ څلورم قدم کې لوډ ته رسو صحیح ده لوډ کې اول اوس یوازې ډیډ لوډ لایو لوډ نه خبرې کو دی لوډ کمبینیشن نه خبرې کو په بل درس کې بیا موږ په د زلزلې بور هم په ودانۍ باندې راکو صحیح شو اوس مختلف بارونه دي دی هغه د پوره اول ډیډ لوډ دی چې دا ورته اډ کوو او نوم هم ورکولی شو ډي ال یا ډیډ لوډ اډ دویم لایو لوډ اوس هغه بارونه چې موږ په دې هغه باندې لرو یو خپل ډیر لوډ کې شي دی سیلف ویټ دی وخت مو پرانه وي څه سیلف ویټ اډ مکړو دوهم موږ ممبر لوډ ته رسو کچېر موږ ممبر لوډ دی هغه د پوره موږ محاسبه کو د دیول د پوره تقریبا کچېر وی خخت دیول ونسیه دوه خخت 0.0 دیش یا 0.1 یونی خط وانسی بیا خو دیش سی او یو خط دول چې وانسی مثلا 0.25 او دا چې په دې ټیکنیک کې ځکه حجمي وزن کې ځکه تقریبا 12.4 سی شو من خو دلته یو تقریبي قیمت مثلا تناسو دی ول وزن په ګډرونو نه اغاز بیا په غیر ارتفاع کې ضربېږي مثلا چې څومره دی ګډر برخه دوه هغه هم تر مو 15 سانتي متر ګډر ته زخمت ورکړو او د پوت دی ول چې ټول 3 متر ارتفاع لري 3 متر لاس یعنی 2 متر شپته یعنی 2 متر شپته کې چې تاسو په هغه کې ضرب کې څوري تخلي دا ضرب کا 2 شپته ضرب 0.25 2 شپته ضرب 0.25 ضرب حجمي وزن د خښتو شب 0.25 دیوال زخمات
او ضرب شل حجمي وزن دی هغه لپاره کیلو نیوټن دی کنه ښه عفوا دیارلس د دیوال وزن دی څه شو هغه د دیوال وزن چې مونږ مکمل دیوال لرو هغه لپاره مونږ چې کوو دیارلس اټکو بل اخیری برخه کې د کدای شي بنګوټي د پاسه پر پیر دیوال وي هغه چې په یو کې ضرب کې دغه قیمتونه 0.25 ضرب شل 15 شر څو ورسي 15 ښه اډ څه شو دغه دیوالونه وزن شو بل رڅو د فلور لوډ ته رڅو څه شو د باندې پاسه کوم وزن دي د باندې پاسه چې کوم وزن دي هغه زخامت مثلا 0.15 او ضرب 15 د کنکریټ حجمي وزن څو رسي 3.15 خو قیمت به چې دلته علامه باید منفي وي اډ ښه بل په دې کې کچېرې وغوړې نه دا ماټ کړو دلته فاصله ورنکړه نو هغه د پوره به چې کوم باید هغه ورکوي او دا ډیلیټ کړو کنه دا اډ شوی څه شو 3.15 اډ شوی دی څه ده دا ور ډیلیټ کو بیا هم فلور لوډ چې اوس موږ اټکوو د دې لپاره باید که چیرې وغواړو چې په ډیمانز منزلونو نه یو شی وزن دی او پورته نه اخري منزل نه زیات دی انا معلومه خبره ده زیاته نو دغه کوردینات باید موږ وګورو دغه نقطه چې ده دغه نقطه شپږ اشاریه شل ده صحیح ده ا د کوم دلته د لیول کې هم کچېر فلور نه وي مثلا د کرسي لیول کې کچېر سلب نه وي زرزمینی نه وي بیا دې نه هم بور نشته کنه صحیح شو یعنی دغه نقطه چې دا صفر ده خو دغه دویم بام چې شروع کیږي د څومره ده 3.0 او دغه څومره ده شپږ اشاریه شل نو دغه کوردینات به داسې ورکو چې د 3.0 نه لږ ټیټ وي او شپږ اشاریه شل نه لږ وي چې وي زیات وي دلته موږ کړای شو چې 2.15 ورکو بیا 3.0 ورکو او 2.8 صحیح شو د 2.15 نه د شروع شي د بام وزنونه هغه منزلونه د شروع شي چې 2.15 نه پورته ارتفاعي صحیح شو او تر څو پورې شپږ اشاریه 15 پورې ورسیږي دغه وزن چې د مونږ 3.15 ورکو 3.15 یعنی ممکن به چی منفي خیری بام دی پر بیا ځان ته وزن کوو ځکه موږ د کوردینات ورته وټاکل د چی کو اټ کوو صحیح شو د x او z کوردینات نه بیا خبرې کو څه ده دوم قدم کې رزو اخیری منزل ته د 1 کیلو نیوټن وزن دی پینش فلور یا د واټر پروف 1.15 تقریبا ورسې پکې کنه 15.15 به ونسو اخیری منزل نه د ډیپ لوډ څخه ده د سلب وزن او د اخیری د واټر پروف د ټول طبقو په شمول 15.15 خو دغه فاصله به څه شي 15.15 نه شروع شي تر څو پورې اخیری منزل ارتفاعي څه ده مثلا نه ده 9.15 پورې اټکو څه شو اوس کچیر دلته وګورئ دغه وزن نه کسه هغه وزن چې په بام باندې دی نه په منځ دغه دوه دی دغه 3.15 دی او په خري منزل باندې دغه وزن چې دی 15.15 او په دینور منتګ دی او دلته مونږ چې دلته سلب ونه ځکه دغه د کرسي ول مونږ پاس کړ چې ډکون سهالري نو دلته یوازې د دیولن وزن په دې ګډل دلته ځکه مونږ وزن نکړو افلای صحیح شو بل لایو لوډ دی څه ده ژوندۍ بار هم په دې باندې اخکو ژوندۍ بار مثلا په منځلونو کې ژوندۍ بار کې یوازې سطحي وشلای بار دی نور وزن نشته څه هغه کوم وزن چې دی موږ سطحي ډول فرض کوو په د انسان نور وزن نه سلب لیوان باندې په متر مربع باندې مثلا هغه کله د منځلونو کې دیوالونه فرض کوو مختلف فرض دیولنو وزن ځان ته اپلای کړای اوس کوي ورچې ته اپلای کړو دا خالي دی
پارش باندې په سطح باندې کوم شلې بور دی سلاب خپل وزن یا د کاشي وزنونه چې د وشلې ډول دی د ډول وزن دا دی د 14 دفعه اپلای کوو دا مدل ته تیر اٹکړی دی اساین کړی مې وزن دی صحیح شو اوس مثلا په ریاشي ودانې باندې عموما 3 یا 4 په عام ودانې باندې لایو لوډ په نظر کې نسو 3 کیلونټن پر متر مربع او د کوم د 3.15 د پیل شي 3.15 2.15 تر 8.15 پورې او اخیری وزن اخیری منزل باندې دی لایو لوډ عموما کم وي صحیح ده 1.15 مثلا تر 9.15 پورې دا په دې باندې شي کوو اټکو نه ژوندۍ بار چې مونږ اټکل هغه دلته شو صحیح شو خو د نور شان چې دی دا به بل ورځ په دې باندې خبر کوو چې مثلا دغه x او z د چیز لپاره ورکول کیږي x z د کچره ته وګورئ چې په یو باندې یو شی وزن هغه کې په بل باندې ضخامت زیات وي یا ځان تسلب وي هغه لپاره بل شی هغه کې هغه لپاره به دا کوردینات ورکوي صحیح ده استاد زمان په درای د پریورس ها منفي درای ها دا مې څه وجه منفي کوم منفي مو چې دی واجبات موږ په سټراکچر کې پورته لرو صحیح ده مثلا دا کشیر مثبت کوسته وګوره وزن د بار جهت به پورته کیږي او دلته بار چې دی د ګریویټي د ځمکې په طرف دی صحیح شو ها اوس دغه وزن پات شو صحیح ده او دا د اپلای ټول ته وی ته ټول ساختمان ته دی اپلای وی صحیح شو assign to view انستل پر د پایو د ګډرونو ټول واخستو او د سلبونو وزن موږ خپل په اپلای کړو اوس د ګډرونو د پاسه دیولونو وزن دي صحیح شو دې لپاره موږ مثلا په دې ټولو کچیرو غواړي چې دغه منځلونه باندې یو ډول وزن هغه کې اخیری منزل څخه پر پیر دی ولدان دومره وزن نه وي we've selected object only ها اوس دلته کچېره د ځین ګډرونو باندې دیوالونو وزن نوي نه هغه تکړه شي د کنټرول پسته دغه غیر سلیکټ کا مثلا دا ټول سره شو او دا کوم چې دی هغه انتخاب کا کوم چې نشاله هغه ما سلیکټ کا دا ګډر باید که څه د ما په تابه داسې جوړ کړی و دا باید دوه ګډر نه وکنه اوس دې لپاره چې دا په دوه برخو وشي بیا وروسته کړای شي موږ دې کې تغیر راولو صحیح ده چې دې ځای نه دې ځای پورې یو ګډر او دې ځای نه بل سپلیټ بین په واسطه موږ کړی چې دا وشو که مثلا په دې ټولو ګډرونو کې په ټولو منځلونو باندې په دې باندې چې ده دغه وزن دی دا اساین کوو سلیکټډ بین صحیح شو او بل یواز بل وزن چې موږ خدل چې په کورس هغه باندې د اخري منزل باندې دې لپاره ښه خبره ده چې اول د دیوالونو وزنونه څه دي دغه موږ هغه باندې اساین کو په ودانۍ باندې دغه پلور لوډ ولسته به یاد کو دلته به موږ ته دلته دا مشکل نه جوړوي چې دلته دومره وزن خي دلته ډېر رشوي سړی ته ګډرونه سم نه ښکاري نوال کچیر دغه اساین کو ورسته دغه پلور لوډ پټ کو بیا دلته موږ ته واضح ښکاري هغه ګډر شاید ښه اوس مثلا په دې باندې یوازې چا پیره دیولو باندې چې ده دغه وزن ده دا په داخلي منظر باندې شو صحیح شو او لای لوډ خو ټول باندې اپلای شوی دی
ښه د دې نه وروسته څه ده اوس په دې باندې ټول بارونه مونږ اټ کړه ځکه یوازې ډیډ لوډ او لای لوډ ماټ کړه که چیرې نور لوډونه وو هغه به هم په دې باندې اټ کول اوس د دې لپاره یو بل شی پاتې دی چې هغه دا شی دی لوډ کمبینیشن لوډ کمبینیشن ته راځو سیدا لوډ کمبینیشن کې مونږ یوازې دوه ډوله وزنونه لرو نظر لیمیټ سټیټ میتود ته مونږ کړای شو چې هغه لپاره 1.5 یوازې یو کمبینیشن جوړ کو 1.5 ډیډ لوډ او جمع لای لوډ یا اټو لوډ کمبینیشن په واسطه هم کړای شي د دې لپاره چې کې هغه جوړ کې لوډ کمبینیشن اټو لوډ کمبینیشن دلته کوډ ورته انتخابوي آی اس کوډ مطابق دی جوړ شي یا د کوم بل کوډ انډین کوډ مطابق دی جوړ شي اټو جنریټ لوډ کمبینیشن یې او دغه 1.5 ډیډ لوډ او جمع لای لوډ دغه ته جوړوي یو څو یوازې بیا یو ځل لای لوډ او یو ځل 1.5 ډیډ لوډ دي لپاره مختلف لوډ کمبینیشن جوړوي خو دا دوه ډول وزنونه لپاره موږ تاسو به چې یوازې کوم هغه بس دی 1.5 ډیډ لوډ که خپل جوړوي اټ لوډ کمبینیشن په واسطه جوړوي شي او د هغه په واسطه هم جوړوي شي د خپل دلته چې اټ کوي او جمع د دې فکتور د شي هم 1.5 دی او دلته نمبر کوي شي چې 1.5 اوس د لوډ کمبینیشن مطلب څه ده څه معنا ښه لوډ کمبینیشن خو چې د کوم برونه موږ په ودانۍ باندې اټ کړی دي سیدا دغه په یو وخت کې کېدای شي ډیډ لوډ لای لوډ عمل وکړي کېدای شي په یو وخت کې ډیډ لوډ او لای لوډ او زلزلې بار په دې کې عمل وکړي ځینې وخت کې کېدای شي د زلزلې بار د ایکس په جهت عمل وکړي او ځینې وخت چې د وای په جهت عمل وکړي یعنی مختلف بارونه دي کله چې د یو ودانۍ یو عنصر چې دی کېدای شي یو افقي عنصر ګډر دی دغه ډیډ لوډ لای لوډ ته زیات مومنټ تولید کوي شو او کله چې افقي بار زلزلې بار د څنګ طرف عمل کوي کېدای شي دا په ځینو ګډرونو کې به شي نظر یې ته اخ مثبت مومنټ زیات تولیدوي ډېر لوړ لای لوړ ته په منځنۍ برخه کې کېدای شي منفي مومنټ شي پورته خواته بیا د زلزلې بار ته شي زیات شي یعنی په کوم وخت کې دلته د سټرکچر ته انویلوپ چې کله موږ وروسته ته انتخاب کو نظر کوم لوډ کمبینیشن ته کېدای شي یو عنصر کې اعظمي مومنټ ډېر لای لوړ ته وي یو عنصر کې اعظمي مومنټ ډېر لوډ او کویک لوډ ته وي یعنی نظر یو حالت ته موږ خطرناک حالت ته چې کو ډیزاین وایو دې لپاره نظر کوي لکه اوس لپاره ساده دی فرض مثال یو بیم دی ډیټ لوډ او لای لوډ ته مخصص ډیزاین کړی دی خو د زلزلې نو په نظر کې ولې کېدای شي زلزلې نه تخریب شي نو کدا به تر کمباین کو هم زلزلې په نظر کې ونځم ډیټ ام لای کېدای سیف وي کېدای شي داسې حالت کې وي چې ډیټ لوډ لای لوډ او زلزلې بار درې لپاره دومره خطرناک نه وي یوازې د ډیډ لوډ او لای لوډ کمبینیشن یو اند مختلف کمبینیشن چې موږ ته تعریف کړی دی په کتاب کې لیمیټس دي ټول به موږ په اپلای کو ځینې حالات کې کېدای شي ډیډ لوډ لای لوډ ته یو عنصر ډیر خطرناک وي او ځینې حالات کې کېدای شي کویک لوډ او لای لوډ ته ډیر خطرناک مومنټ پاګه کې یا یو قوه مثلا مومنټ یو ته ضمیر شي او شیر فورس بل کمبینیشن ته ضمیر شي څومره لږه په کړی دی په وخت کې دا عمل کوي دا کمبینیشن خدا مختلف حالتونه کله لای لوډ ډیر لوډ عمل کوي کله ډیر لوډ لای لوډ کله بیا اتفاق منفي جهت باندې نورمال حالت کې کله زلزلې کله نه وی کله بود وی کله نه وی کله ساده ډول ځته وایم تاسو سلب ډیزاین کوي کنه خالي ډیر لوډ ته ډیزاین کې دغه کله چې تاسو ولته ویل دي چې ډیر لوډ او لای لوډ ته سلب ډیزاین دی پیدا کړو ډیر لوډ پیدا کړو لای لوډ به سره جمع کوي کنه سره جمع کوي دا کمبینیشن دی ساده ډول د سلب لپاره چې خالي ډیر لوډ او لای لوډ دی او یو سره 15 پکتور لیمیټ سټیټ کې د سیفټي پکتور دی چې ته په نظر کې نسی چې یو سره 15 پکتور یا یو سره 2 پکتور یا 0 سره 9 پکتور ورته چې کوو نظر کې نسی ښه او دا کله چې دې ته نوم ورکړو یو سره 15 ډیر لوډ او لای لوډ دي لوډ نوم درې شو ځکه دریم شو ولته یو ډیر لوډ دی بیا لای لوډ دی او دریم بار شو کمبینیشن دی لوډ شو او دا چې کو اٹکو دلته کوم لوډ کمبینیشن شو هغه دلته راغی څه شو ښه اوس دغه مونږ کړای شو چې کو انالایز کو خو دلته یو څه څنګه ده لوډ خپل دا خپل کېږي کله چې لوډ اپلای اساین کړی دی غینم کمبینیشن جوړ کړو ضرورت نشته چې دا بیا په موږ دې باندې چې کو اساین کو ښه دا ګډر کچیر موږ وغواړو
په دوو برخو باندې ویشو سپلایټ بیم صحیح شوه کوم ډیسټنس کې دلته باید تا ته فاصله معلومه وي صحیح ده که چیرې دا وګورو د دې سټارټ پوینټ کوم دی یا شیفټ یو کلیک کو دا سټارټ پوینټ دی صحیح ده او د دې لپاره چې موږ ته اندازه معلومه شي چیرې یو منزل وخوي بیا ښه پته لګي یو ور د بار نه وځو چې دا مکمل ختم شي دا 3 متره ده صحیح ده که چیرې دا ګډر مونږ باید ټول ګډرونه په دې کې انتخاب کړو دا 3 متره دی بل کوم ګډر و دا ګډر دا باید څلور کې شي سټارټینګ پوینټ دوه طرفه څلور دی نور ګډرونه هم نه دي کې صحیح ده اوس هول سټرکچر د دې پوره چې ټولو منزلونو کوم ته شي هول سټرکچر شیفټ ای بیت پوست طرفه split beam دې طرف نه شو کنټرول زد split beam دهلیز 3 متره وکنه کنټرول زد بی مثبت کې خبره ده صحیح ده کنټرول زد نه دا دلی هغه شو کنټرول زد اوس یې شو geometry split beam نو دلته دا تیار دا انتخاب شو څه شو چې کوم نقطه کې د بل سره کته کیږي دوه ګډرونه بیا فاصله ته ضرورت نه لري څه شو صحیح ده دا به هم په دې ډول وکړو کوم نقطه چې دوه ګډرونه سره یو ځای کیږي پازې کې د شي کته شي خو دې کې مخکې مشکل یو سپلیټ کړی مو او دا به بیرته یو ګډر کو بیا به کته کو مارج بیم دا ګډر کې چې ډرایوینګ کې مشکل دی خب دې ترکه کېږي دا بیا نګي کوم چې دې ډرایوینګ دوه بیا به وګورو ته یو ګډر ښه صحیح دی دا بیا کار وکړو که مثلا دې نه وروسته مونږ کړای شي چې وکړو انالایز کړو رن انالایز and analyze
چې وارنینګ وګوري چې برک موږ ته وارنینګ راکړی دی ان کوم ګډرونه چې موږ خیال چې هغه نه دي منځ نقطو کې سپلیټ شوي دي صحیح ده هغه تو ته دلته درکوي مثلا هغه ګډرونه چې موږ کړي دي دلته د اتکا ته نه دي اخ شوي په منځ برخه کې هغه چې اوس مو سپلیټ کړل که نه هغه جاینټ کې سره یوځای شوي نه دي دلته تکوي چې دا ګډرونه شي دي په دې نقطو کې هغه لري مشکل لري یا د دوه ګډرونه د یو اتکا نه بل اتکا پورې رسېدلي نه دي نو هغه که چیرې موږ هغه اصلاح کړو بیا دغه وارنینګ موږ ته شي کوي نه راکوي څه دلته وځي ویلې دی وارنینګ ممبر دومره او دومره آر بټوین د سیم جاینټس یعنې په عین جاینټس کې څو ګډرونه ورته هغه شوي دي دې چې ورته موږ دا ګډرونه دوه وره رسم کړي وي بس دی که نور څه هغه کې دا مثلا چې موږ دوه ګډرونه دا کې مشکل و چې موږ سره مرج کول که نه دي پوره دلته څو منزلونه دي صحیح ده که چېرې د یو منزل موږ انتخاب کړو دغه دغه څو ګډرونه دي دلته صحیح شوه دا خو مرج شوی دی صحیح ده که چېرې دا وغواړو مرج یې کړو د یو منزل دپاره دا سلیکټ کړه صحیح ده دغه سلیکټ کړه او دغه او دا اوس چېرته راشه مرج ده صحیح شوه دغه مرج شوه بیا چې کوي سپلیټ وکړي بیا به سپلیټ کې دغه رقم د هر منزل کې به دغه کې دلته موږ څو ور سپلیټ کړو دا مشکل ځکه کې راغله صحیح ده بیا په د بل منزل کې دغه منزل کې دلته کسه وړو وړو ګډرونه کې جوړو دلته موږ هغه څو مثبت منفي فاصلې مو ورکړې دې په خاطر هغه سلیکټ ځنه ورته به سلیکټ شو ځنه ور به نشو سلیکټ کنه ځکه ولته مشکل جوړول دا ټول به دقیق سلیکټ شي صحیح شو او بیا باید شي مرج شي یعنی ورسته بیا ته په جاینټ نشي کا سپلیټ کا په هغه طریقه باندې دلته چې موږ اخیری منزل کې سلیکټ کول مشکل دا وسای دا کله ورا سړی ته داسې پته ونه لګي د ځنه شي نه سلیکټ شي اخیری منزل کې موږ سلیکټ کړه دلته به د وړوکی ګډر کې دای شي دلته نوی سلیکټ شوی دلته یو وړوکی ګډر کې جوړ شوی دلته دغه یعنی د ټول ګډر باید دقیق ډول سلیکټ شي که چېرې کې مشکل جوړه ده په یو منزل کې سلیکټ کا بلکې سلیکټ کا مرج کا وروسته بیا په جاینټ نشي کا سپلیټ کا لکه مخکې چې و چې د یو ګډر چې ته په جاینټ سپلیټ کوي دلته چې میټ کې دا کمان دی او دا کلیکه او بیا هغه کومه نقطه کې چې دوه هغه سره یو ځای کېږي په هغه نقطه باندې شي کا سلیکټ کا یا میټ پوینټ کې هغه کچې کا هغه کوي یا هغه فاصله دقیقه ورکا صحیح ده خالي فاصله کې مشکل دا دی چې x په طرف دی خو ته مثبت x صحیح ده او د بیم شروع نقطه باید ته معلومه وي شروع نه تر x په طرف مثبت قیمت ورکوي که منفي ورکوي صحیح شو او د دې z په طرف z دوله مثبت دی او خو ته شي دی منفي دی لکه دلته زیر جهت وکس دوله چی دی مثبت دی او دل شي دی دا x مثبت دی او زیر به دوله منفي وي دی خو ته کچېر د ګډر دی خو ته سپلیټ کوي په کومه نقطه نه دی خو دا به چی منفي قیمت ورکړي کچېر شروع نقطه دغه وي او کچېر د دې شروع نقطه دغه وي دی خو ته سپلیټ کوي مثبت قیمت